السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو، په دې هیله چې تاسو به راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. زه یم سید الله حسن وزیر، بیا تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو، په دغه ویډیو کې تاسو ته ښایم چې څنګه کولی شئ تاسو د میسنجر څخه آډیو یعنې غږیز پیغام را ډاونلوډ کړئ. که تاسو ته چا په میسنجر کې کوم آډیو فایل یا غږیز پیغام پرېښی وي، تاسو کولی شئ هغه هم ترې ډاونلوډ کړئ خپل موبایل ته. نو همدارنګه ملګرو، تاسو ته د ویډیو ډاونلوډ کېدو طریقه هم تاسو ته درښایم. خو مخکې له دې چې ملګرو ویډیو شروع کړم، تاسو څخه په ډېر هیله کوم چې هغه ملګري چې زموږ یوټیوب چینل ته نوي راغلي دي، هیله ده زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ، او هغه ملګري چې دغه ویډیو زموږ په پیج باندې ګوري، هیله ده زموږ پیج هم درسره لایک کړئ. نو ملګرو، زه ویډیو شروع کوم. مخکې له دې چې ملګرو تاسو ته ویډیو شروع کړم، تاسو ته یو اپلیکیشن درښایم، ویډیومیټ اپلیکیشن. دغه لینک په ډسکرپشن کې شته، که تاسو سره وینئ تاسو له هغه ځای څخه په اسانۍ سره ډاونلوډ کولی شئ. دا به تاسو راخلاص کړئ. کله چې ملګرو دا راخلاص کړل، تاسو ته فیسبوک ښکاري، خو تاسو باید اول تاسو دلته د فیسبوک آی ډي لاګین کړی وي. کله چې ملګرو تاسو دغه راخلاص کړ، تاسو په فیسبوک باندې کلیک وکړئ. تاسو به اول خپله فیسبوک آی ډي لاګین کړي، مختیار لاګین کړې ده. نو تاسو به ملګرو دلته راشئ میسنجر ته. خو مخکې له دې چې ملګرو تاسو ته طریقه در وښیم، هیله کوم چې تاسو له دې ویډیو څخه هیڅکله غلطه استفاده نه کوئ. که چېرته هم تاسو غلطه استفاده وکړه، نو خپل مسؤلیت هم په خپله غاړه دی. نو ملګرو دلته تاسو ته دغه اپشن شاید راشي، خپل مسنجر ته هم بیایي، خو تاسو پرې بیک بټن وهئ، تاسو بیا هم مسنجر ته راولي. دلته ملګرو تاسو لاندې راشي، هغه فایل تاسو غواړئ ډاونلوډ کړئ، چا درته لیږلی وي. مثلا زه په دې کلیک کوم، دلته دغه کس فکر کوم ماته یو آډیو فایل میسج پرې ایښی دی. نو کله چې تاسو دلته کلیک وکړ، دا به تاسو ته راخلاص شي. دلته تاسو ته خپل مسنجر ته هم شاید بوځي، خو هغه لیفټ کوئ، پرېږدئ. لاندې چې راشئ، کله تاسو ته دلته ملګرو تاسو وینئ آډیو کلیپ، دغه میسج یې موږ ته پرې ایښی دی. نو کله چې ملګرو تاسو په دغه آډیو باندې کلیک وکړئ، البته ملګرو دلته چې کله تاسو کلیک وکړ، اوس تاسو ته اتومېټیک ډاونلوډ راځي. ډو یو وانټ ټو ډاونلوډ د ویډیو. تاسو په دغه کلیک وکړئ، ویډیو البته نه ده دغه اوپن کوئ او که ډاونلوډ کوئ. تاسو غواړئ اوپن کولی هم شئ او ډاونلوډ کولی هم شئ. دغه آډیو فایل دی. تاسو دلته چې په ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ، دلته به تاسو ته راشي ټاسک باندې تاسو دلته لیدلی شئ، هغه دلته په ډاونلوډینګ اوس روان وي. تاسو وینئ ملګرو چې په ډېرې چټکۍ سره دغه روان دی، ډاونلوډ شو، ورسېده پای ته. نو ملګرو دلته بل دا چې تاسو ویډیو هم ترې ډاونلوډ کولی شئ. دلته ملګرو تاسو دغه ویډیو ښکاري چې هغه کس موږ ته ویډیو لیږلی ده، او دلته ډاونلوډ آپشن ورسره ښکاري. تاسو په خپله لیدلی شئ ملګرو. کله تاسو په دې کلیک وکړئ، تاسو ته ویډیو هم ډاونلوډ کولی شئ. ګورئ دغه سایز تاسو دلته ټاکلی شئ، دلته په ډاونلوډ آپشن چې کله کلیک وکړئ، د ویډیو به تاسو په ډېره اسانۍ سره ډاونلوډ کړئ. دلته به ټاسک چې کوم راغی، په دې کلیک وکړئ او ویډیو ډاونلوډېدل به تاسو ته شروع وي. تاسو وینئ ملګرو 1.19 MB ویډیو ده، دغه روانه ده، او دغه زموږ آډیو فایل و چې کوم ډاونلوډ شوی دی، د پلې کېږي اوس. کوم څه یې رالیږلي دي. بس په هر حال دلته تاسو وینئ ملګرو ویډیو هم ترې ډاونلوډ کولی شئ په ډېر اسانه توګه. ملګرو دغه زموږ ویډیو په دې هیله چې دا ویډیو تاسو خوښ شوي وي. نو که چېرې مو دا ویډیو خوښ شوي وي، ویډیو ضرور له خپل ملګرو سره شریکه کړئ. او ملګرو بیا هم یې هیله کوم چې له دې ویډیو څخه هېڅکله هم غلطه استفاده ونه کړئ. نو مننه، ښه وخت او ښې شېبې ولرئ.